سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. تاسو ته بیا هم د تل په څیر یو ډیره خوندوره کیسه لرو. په دې هیله چې ویډیو در سره تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. په موټر کې له کېناستو سره سم مې ټول ناست کسان له نظره تیر کړل. ټول د کابل مسافرو او په سترګو کې یې ویره وه چې څنګه به له کندهاره تر کابله ځانونه روغ ورسوي. څوکۍ ورو ورو ډکېدلې او زما له ورتګ سره نور څوک نه و پاتې او موټر ډک شو. په تندي مې راماتې خولې وچې کړې او څنګ ته مې وکتل. یو د پاخه عمر سړی، یوه میرمن او یوه ځوانه جینۍ سره نږدې ناست و. په ما کې سترګې ګنډلې وې. زر مې مخ ترې وګرځاوه او هنداره مې له جیبه راویسته. په هنداره کې مې وکتل. سم منظم ښکارېدم. ویښته مې پاک و، ږیره مې تازه مشین کړې وه او بل داسې څه مې په څېره کې نه ښکارېدل چې دوی ته عجیبه وه. غلی کېناستم او د څنګ ملګري سره مې ستړي مشي وکړل. هغه هم چې ستړی او وارخطا و، خوله یې جینګه کړه او په اشاره یې ځواب راکړ. شېبه وروسته مو سفر پیل کړ. استاد رانارې کړې، دعا د خیر وکړئ. د ټولو شونډې وخوځېدې او په مخ یې لاسونه تېر کړل. خو زما په شمول د ټولو په زړونو کې بیا هم ویره وه او له دې ځایه وړاندې مو هغه سیمې او لارې په سترګو کې ګرځېدلې چې وسلوال پکې د موټرونو مخ ته درېږي او د سړک غاړو ته اوښتي پوځي او ملکي موټر پراته وي. موټر مو روان شو. بیا مې څنګ ته وکتل. د څنګ جلۍ همغسې راپکې سترګې خښې کړې وې. دعا هم ترې هېره وه او زه پوهېدم چې تر څنګ ناستې ښځې ته زما په اړه په یوه څه وایي. شېبه په شېبه پوهېدم چې د خبرو موضوع یې زه یم. بیا مې سوچ وکړ چې د راتلو په وخت کې مې کوم داسې حرکت نه وي کړی چې دوی ته بل ډول وي. موټروان سندره چالانه کړه. د وطن په اړه کومه وطني سندره وه او د ګڼو ناستو کسانو ورته سترګې پټې شوې. زما سترګې هم سره ورغلې، خو کله به مې چې سترګې وغړولې نو ناستې نجلۍ به زما په لور راکتل او چې سترګې به مې ورسره مخامخ شوې نو بل خوا به یې وکتل او تر څنګ د ناستې ښځې سره به یې خبرې پیل کړې چې په څېره کې د ژور خفګان نښې له ورایه ښکارېدې. زما اندېښنه هم شېبه په شېبه زیاتېده او کله کله به مې په زړه کې یو ډول خواږه ټکانونه حس کړل. نجلۍ پیغله او ښکلې معلومېده، خو په سترګو کې د ویر او درد کرښې روښانه ښکارېدې. کله کله به مې زړه راغونډ کړ چې څه ورته ووایم او هغه خبره چې دا یې نشي راته کولی زه به یې ورته وکړم. خو د ناستو خلکو په وړاندې دې خبرې هم پوره زړه او جرأت غوښتو. تر څنګ یې د ناستې ښځې او سړي په شتون کې بیخي یو تش خیال و. نور نو په یو ډول خوږو خیالونو کې خوب وړی وم. په غزني کې یو ځل ودرېدو خو زه کوز نه شم او همهغسې خوبه وړی غوندې وم. ډېر زر مو حرکت وکړ. یو وخت شور ماشور راویښ کړم. موټر په اډه کې ولاړو او مسافر ترې کوزېدل. زه هم پاڅېدم. ګورم جینۍ بیا هم هغسې ماته ګوري. له اډې نه د کوټې سنګي په خوا په څنګ روانه ده. زړه مې درد وکړ او ځان راته په دې ملامت ښکاره شو چې ولې اوده شوی وم. شاید تر اوسه خو مې ورسره کومه خبره کړې وه او یا به خپله هغې د خپل زړه خبره راته کړې وه. بیک مې اوچت کړ او پسې کتل مې. د ښکلو سترګو انځور یې زما په زړه پاتې شو. غوښتل مې پسې ورشم او د دې کتو ورته ووایم. قدمونه مې ګړندي کړل خو یو چا مې په اوږه لاس کېښود. ورو مې وکتل. ګورم چې همهغه د پاخه عمر سړی چې د جینۍ سره خوا کې ناستو زما شاته ولاړ دی. په تندي لاس کېښود او د زړه له زوره یو څه موسک شو. خبره یې وکړه، بچیا زما د لور او د هغې د مور په بار بار کتو به ته په تشویش شوی. ملامت هم نه، وخت خراب دی. هغه وړاندې مې میرمن او ځوانه مې لورکی ده. د تېرې نهې په ورځ مې خپل یوازینی زلمی زوی سلیم جان د کندهار په ځانمرګي برید کې شهید شو. د هغه څېره کټ مټ دا غوندې وه. ذره فرق یې هم در سره نه و. لورجانې مې چې ته ولیدې په لومړي ځل لیدو حیرانه شوه. ویلې ورور جان مې راغی. مونږ هم حیران شو خو اوس هغه نشته. په کندهار کې مو خپله ادیره کې ښخ کړ. اوس بیرته کابل ته ځو. هیله ده چې زموږ له دې بار بار کتو نه خفه شوی نه یي. لورکی مې هره شېبه پسې ژاړي. د سلیم جان مور ویل چې ستا اندېښنه لرې کړم او بل فکر ونه کړې. په زړه مې یخې اوبه تویې شوې او بیک مې اوږې ته کړ. دوستانو که دا قصه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.